السلام علیکم. د سپید د زناورو چیچل څومره خطرناک دي. دین علاوه د دکې چیچلو د چک لګولو علامات څه دي او د دکې نه علاوه که سپی یا بشوري او چې چک در باندې ولګي نو د دې نه بعد به موږ له څه کول پکار دی چې موږ د دکې بیمارۍ نه بچ شو. زما نوم شایان خان دی. تاسو ګورئ چینل هیلث اویرنس چې موږ راغلي یو تاسو سره په یوه نوې بیمارۍ کې چې هغې ته وایي ریبیز. اوس دکې ریبیز دا کومه بیماري ده؟ دا څومره خطرناکه ده؟ دا د څه د وجې کېږي؟ دا د یو نه بل ته څنګه لګي خورېږي څنګه؟ دې نه علاوه د دې نه به موږ ځان څنګه بچ کوو؟ د دې علامات څه دي؟ دې ویډیو کې موږ دا ټول څیزونه ډسکس کوو. شروع کوو ریبیز. ریبیز انټروډکشن. Rabies is a viral disease that affects the brain or spinal cord. Rabies لکه څنګه چې وایرل ډیزیز وي، بیکټیریل ډیزیز وي، پیراسیټیک ډیزیز وي، دا د وایرس د وجې یو وایرس دی چې د هغې نوم دی ریبډو وایرس. د ریبډو وایرس د وجې دا بیماري جوړیږي. دین علاوه دا چې وشي دا موږ سره برین او سپاینل کارډ مازغه او سپاینل کارډ دا موږ سره افیکټ کوي. دین علاوه اټ سپریډ تھرو د سلایوا اف ان انفیکټډ انیمل. یو ځناور دی هغه د دکې ریبیز د وجې انفیکټډ دی. دکې ریبیز دا وایرس چې ریبډو وایرس دی دا په دکې ځناور کې دننه موجود دی. اوس د دکې ځناور نه به دا ریبډو وایرس دا څنګه بل انسان ته خورېږي؟ نو یوزولي تھرو ا بایټ آر سکریچز. دا موږ سره د چک لګولو نه، د چیچلو نه، دین علاوه د نوکارو راکاږلو نه خورېږي. دین علاوه ون سیمټم اپیر ریبیز از آلموست فیټل. اوس دکې ریبیز دا دومره خطرناکه بیماري ده چې کله هم د دې علامات په انسان باندې ظاهر شو د دکې نه بعد د ریبیز علاج نشته. دې نه بعد دا ریبیز دا انسان مرګ ته رسوي. د دې خاتمه په مرګ کې. دین علاوه So, immediate treatment is essential. د دې د وجې چې څنګه دی یو ځناور وچیچي، یو ځناور در باندې نوکار ولګوي یا ته داسې پوه شي چې دکې ځناور ما سره ټچ شو، د دې نه بعد immediate direct treatment چې کوم دی دا ډېر ضروري دی. اوس د دې مونږ how does rabies spread؟ دا ریبیز د ځناور نه بل انسان ته څنګه خورېږي؟ نو it spread through the bite of an infected dog, cat, bat or other mammals. ټول mammals که dogs دی، که cats دي، که bats دي، که نور څومره mammal دي چې هغوی infected دي، د هغوی په سلایوا کې، د هغوی په باډۍ کې دننه دا ریبډو وایرس موجود دی او هغه یو انسان وچیچي یا چاکو لګوي پې یا نوکارې پې راکاږي د سره دا ریبډو وایرس دا بل انسان ته دننه کېږي. بله وجه سکریچز فرام ان انفیکټډ انیمل. یو انفیکټډ انیمل دی هغه په تا باندې نوکارې راکاږي د هغې نه دا خورېږي. بله وجه سلایوا اف ان انفیکټډ انیمل انټرینګ فرام ان اوپن wound or the eye, nose or mouth. یو انفیکټډ انیمل دی په هغې کې دننه مخکې نه دا ریبیز وایرس موجود دی او د هغه لاړې د خولې لاړې ستا زخم سره وجنګېدې، ستا خولې سره وجنګېدې، ستا پوزې سره وجنګېدې، ستا سترګو سره وجنګېدې، نو هغې سره هم دا ریبیز وایرس دا د یو نه بل خو ته خورېږي. اوس موږ خبره کوو چې کله تا سپی یا پیشو چک ولګوي در باندې او نور تا په وخت باندې علاج ونه کو، ویکسین دې ونه لګول، نو دې نه بعد به تا باندې کم علامات راځي. نو اول به په تا باندې پیوري، ډېر زیاده تبه بری. دین علاوه تا باندې به هډیک کی، سر به ډېر زیات درد کوي، ویکنس به در باندې، کمزوري به، پین به، درد به در باندې، ډیفیکلټي سوالوینګ، په نوړی خوراک تیرېدو کې، په اوبو تیرېدو کې بار باندې ډېر تکلیفي. دین علاوه پیر اپ واټر، د اوبو نه به یاره کې سپازم، مسل سپازم به درته ډېر زیاتي. دین علاوه پیر اپ ایر، ایروپوبیا مطلب ایر نه به یری او هوا چې لګي هغې نه به یریږي. دین علاوه اکسیسیو سلایویشن، ډېرې زیاتې سلایوا به دې سیکریټ کېږي، مطلب د ماوت نه به ډېرې زیاتې لاړې راوځي. دین علاوه کنفیوژن اینډ ایګیټیشن، کنفیوژن به یې در باندې ګډ وډ به او ایګیټیشن انزایټي به در باندې ډېره زیاته وي، یره به یې در باندې. دین علاوه پیرالایسیس به یې در باندې، مطلب کوارډینیشن به دې صحیح نه وي.
دین علاوه کوما اینڈ ډیث اف انټریټډ او که هغې نه بعد دین بیا علاج شروع نه کو نو کوما به در باندې انکانشیس بشي او دین علاوه اخیره کې به ډیت شي. موږ خو د ریبې په باره کې ډسکس کړل چې دا څومره خطرناکه بیماري ده، خو اوس د ریبې په باره کې دا ډسکس کوو چې چېرته تا باندې یو سپی چاکو لګوي یا پیشو در باندې چاکو لګوي نو د هغې نه بعد څه کول پکار دي. نو فرسٹ آف آل هغې نه بعد واش د واون امیډیټلی ویت سوپ فار ایټ لیسټ 15 منټ. خپل واون چې کوم ځای باندې چیچلی په اکه ځای باندې سوپ اپلای کول، صابون سره په 15 منټ پورې په صابون سره اکه ځای وینځل، 15 منټ پورې په صابون سره اکه ځای وینځل. دین علاوه اپلای ان انټي سیپټیک اپلای کول، هایدروجن پر اکساید، نور چې کوم کلوراید دا ټول انټي سیپټیک اپلای کول. دین علاوه گو ټو هاسپټل ډایرکټ امیډیټلی د هاسپټل وزټ کول او امپورټنٹ تھنګ ریسیو د انټي ریبیز ویکسین. د دغه ریبډو وایرس خلاف چې کوم ویکسین دی انټي ریبیز هغه ډایرکټ ریسیو کول. دین علاوه ډو ناٹ اګنور ایون سمال بایټ اور سکریچز. پوچھے غونته کې چاک یا نوکار دا اګنور کول نه دی پکار او ډایرکټ میډیکل کیر طرف ته متوجه کیدل. اوس به موږ دا خبره کوو چې پریونشن به د دې څنګه کوو، د دې ریبیز وایرس نه به موږ ځان څنګه پریوینټ کوو. پریونشن ډیر امپورټنٹ دی. ویکسینیټ پیټ ډاګ اینڈ کیټ ریګولرلی. کو څوک چرته په کور کې پیشوګانې ساتي یا کو سپي ساتي نو هغې له پکار دی چې دغه سپي دغه پیشوګانو له په وخت باندې ویکسین لګوي. دین علاوه avoid touching or provoking stray animal. څومره stray animal بهر چې کوم ځناور اوسېږي هغې نه ټچنګ نه ایوایډ کول. دین علاوه teach children not to play with unknown animal. خپل چلډرن ته ټیچنګ ورکول چې unknown animal څومره دی بهر چې اوسېږي هغې نه هغې سره ټچنګ نه ایوایډ کول. دین علاوه report stray or aggressive animal to local authorities. که چېرته داسې یو انیمل چې هغه انفیکټډ وي نو لوکل اتھارټي ته ریپورټ ورکول. او امپورټنٹ تھنګ سیک میډیټ کیر امیډیټلی آفټر اني انیمل بایټ. که هر قسم انیمل دی بایټ کی که چاک در باندې ولګوي، نوکار در باندې ولګوي، که هغه سپی که پیشو وي که هر قسمه انیمل وي نو ډایرکټ میډیټلی میډیکل کیر طرف ته متوجه کېدل دک ډېر امپورټنٹ ده. دا وه د ریبیز په باره کې ډېر امپورټنٹ وه، نورو سره یې شیر کړئ او دا نور د دین آگاہ کوي. والسلام.